بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو راډیو ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته مو زه فهم الله افغان هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره اوچا وایي چې سویډن د افغانستان له بشرپاله صندوق سره 2.9 میلیونه ډالر مرسته کړې. اوچا زیاتوي دغه مرسته به افغانستان کې بیړنیو پیښو ته د رسیدو برخه کې ولګول شي. د فراه ولایت په فراه رود ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 3 تنه شهیدان او 11 نور ټپیان شوي دي. پیښه د یو هایلکس او فیلډر موټر د ټکر له امله رامنځته شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د پروان ولایت په مرکز کې د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو د یوې شبکې د جوړېدو چارې پیل شوې. د وزارت په وینا د یادې شبکې په جوړېدو سره به 255 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي. په چین کې د افغانستان لوی سفیر مولوي بلال کریمي د چین جنوبي اسیا له سم نندارتون کې له افغان سوداګرو سره وکتل. چین کې د افغانستان سفارت وایي چې د کتنه کې ښاغلي کریمي د افغان سوداګرو فعال حضور ستایلی او د بشپړ ملاتړ سربیره یې د سوداګریزو همکاریو پراختیا ټینګار کړی. تیره ورځ شنبې د غبرګولي 23مه د هیواد په 6 ولایتونو کې 1053 راستنو شویو کورنیو ته استیګنیزې ځمکې وویشل شوې. له دې ډلې ننګرهار کې 300، فراه کې 218، هلمند کې 102، فاریاب کې 7، نیمروز کې 55 او غزني کې 242 کورنیو ته ځمکې ویشل شوې دي. او د سویس وګړي په یو ټولپوښتنه کې د داسې وړاندیز په اړه رایه اچونه کوي چې موخه یې تر 2050 کال پورې تر 10 میلیونه کسانو پورې د دې هیواد نفوس محدودول دي. دغه ټولپوښتنه د کډوالۍ زیاتوالي، پر عامه خدمتونو فشار او د کورونو کمښت اندېښنو له امله ترسره کیږي. قدرمن اوریدونکو د مهال لنډ او مهم خبرونه همدومره و چې ما فهم الله افغان درته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.